خلک بیا د حالت بزګري و دا هم ګیر کړل، خو په دغه ځای کې موږ څه ځای ووتلو هلته یې ودرولو، ډېر سخت یې ووهلو. دا خلک دا نور خلک چې شپنیان ول رمې ګرځېدلې، خو پسرلي موسم و دغه ټیم، نو هغه یې هم ووهل، موږ یې هم ووهلو. په خپل کلي کې په یوه کور کې وم، د مالته امامت وه، یوه کور کې مې شپه وه. نو په هغه کور کې په ما باندې د 12 شپې په 12 بجو باندې چاپه ولوېده. نو هغه چاپه د چاپې وحشت خو بیخي زیات و، تعبیر سړی نشي ځنې کړلی. یقینا د شپې په 12 بجو چې زه په هغه خواږه خوب باندې ویده وم او موږ به یعنې هغه د شپې د خوب هغه نیمایي هغه وه چې نو په هغه وخت کې ګورم چې راویښ شوم چې بام باندې د بام کې داسې غږ لګي، که د یو څوک چې په بام ګرځي. نو کله چې راویښ شوم راپورته شوم چې ګورم چې امریکایان دي، ته د کور تاو دي او د تیارو غږونه دي، ډېر رقم تیارې، جیټ تیارې او د نورې تیارې ګرځولې، ډېر وحشت و. دلته موږ ته برق هم راکړه، وهلو ځورول ډېر و. ډوډۍ موډۍ اول کې کمه ورکوله چې دا حال وی، و موږ دغه ظلم هغه ډېر و. روزی در ولایت پکتیا ما در خانه خود بودم، باز آمریکایی ها تلاش کردن یک چاپه بزنن بالای فامیلیم. بازم تمام قریه محاصره کردن، چاپه زدن ولی موفق نشدن مرا دستگیر کنن. از اونجا ما خود کشیدم. باز روزی سوم بود، باز دوباره در یک ولسوالی بودم. ما در اونجا در ولسوالی احمد آبا مربوطات ولسوالی در خانه یکی از دوستای خود که باز اونجا چاپه دومی آمد، خانه را مستقیما زیر کمربند قرار دادن، محاصره کردن و آمدن مرا دستگیر کردن اونجا. در این بلاک افراد غیر سرشناس به گونه گروهی محبوس بودند و از اینجا ترسات و اداره می شدند.